ګرانو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. محمد ویس بریالی یم د یو نوي اقتصادي درس سره ستاسو په خدمت کې. لکه څنګه چې په تېر درس کې موږ تاسو وویله چې اقتصادي تدریجي تحول پر څلورو برخو باندې ویشلی شو. لومړی اولیه دوره وه، دوهم د حیوان روزنې دوره وه، ورپسې د اګریکلچر یا زراعتي دوره وه، څلورم انډسټري یا صنعتي دوره. په اولیه دوره کې موږ تاسې د بارټر سیستم په اړه باندې هم څه ناڅه ذکر کړی. اوس راځو د بارټر سیستم په اړه باندې په مفصل ډول سره غږیږو. بارټر سیستم یا جنس په جنس تبادله د دوو اشخاصو یا دوو ګروپونو ترمنځ د اموالو او خدماتو اختیاري، قانوني او دوه جانبه تبادلې ته ویل کېږي. په دغه تبادله کې دوه شی ډېر مهم دي. یو دا چې کم تر کمه دوه اشخاص یا دوه ګروپونه باید موجود وي، او دوهم دا چې جنس په جنس باندې تبادله وي. یعنې د دغه تبادله کې موږ تاسې نشو کولی چې د تبادلې یو بله وسیله هم ځای کړو. که هغه منځته راسي بیا نو بارټر سیستم هغه ته ویل کېږي. بارټر سیستم په لومړیو کې ډېر کامیاب و، خو د وخت په تېرېدو سره او همدارنګه د نفوس په زیاتېدو سره په دغه سیستم کې ځینې مشکلاتونه راغلل. د مثال په ډول سره د دغه شیانو انتقال، مثلا د ساتلو مشکلې او همدارنګه د تقسیم مشکلې، چې دغه مشکلاتو په نتیجه کې پیسې منځته راغلې. د دغه مشکلاتو سبب و په اصل کې چې پیسې منځته راغلې. اوس راځو د پیسو منځته راتګ. پیسو د منځته راتګ په اړه اقتصادپوهان پر دوو ډولو باندې. لومړی داسې نظریه لري چې پیسې خپله په ناڅاپي ډول سره منځته راغلې او انسان د دې په رامنځته کېدو کې کوم رول نه لري. خو دوهمه ډله اقتصادپوهان بیا دغه نظر ردوي او دا یو تخیلي نظر بولي او وایي چې دغه نظر چې دی پر منطق باندې ولاړ نه دی او پیسې په اصل کې د بارټر سیستم د مشکلاتو په وجه باندې راغلي. په هر صورت باندې راځو د پیسو د تاریخچې په اړه باندې څه ناڅه غږیږو. پیسې چې په انګلیسي کې ورته منی ویل کېږي، په اصل کې د مونیټا یا چې مونیټا بیا د جونو خدای په نامه سره دا په روم کې یو ټمپل دی چې په دغه ټمپل کې دغه پیسې جوړې سولې او ځینې بیا داسې دغه کوي چې د مونیټا مخکې د پیکونیا په نامه سره چې یو لاتیني لغات دی دغه پیسې اصل کې او دغه پیکونیا لغات بیا د پیکیوس څخه اخیستل شوی دی چې پیکیوس د حیواناتو اعضاو ته ویل کېږي. او په لومړیو کې لکه څنګه چې موږ تاسې وویله په مخکني درسونو کې هم چې په لومړیو کې دوی د حیواناتو د اعضاو څخه د پیسو په شکل سره کار اخیستی دی چې دا هم هغه سره رابطه درلودلی سي. خو راځو اوس د پیسو تعریف ته. پیسې په اصل کې هر هغه شی چې په یو هېواد کې په پخواني، اوسني او راتلونکي وخت کې په تدریجي ډول د تبادلې وسیله او د ارزښت یا د قیمت اندازهګیر وګرځي هغه ته موږ تاسې پیسې ویلی شو. او د پیسو په اړه باندې اقتصادپوهانو مختلف نظرونه ورکړي دي او مختلف تعریفونه په دې اړه باندې لري، خو دغه تعریف یې تر نورو تعریفونو څه ناڅه جامع او خوندور دی. د مثال په ډول سره دغه د پول بورن وایي پیسې د ارزیابۍ او قیمت وسیله ده. راځو د پیسو وظایفو ته. خیر په هر صورت دا د پیسو وظایفو درس به په راتلونکي کې پروګرام کې ووایو تر څو د دغه پروګرام اوږدوالی هم زیات نه سي. د راتلونکي پروګرام هم پر الله سپارمه. ښه وخت او ښې